عزتمند مسلمانانو ورونو کم انسان چې خپل پنسي هغه د ګټیو نحقته ساتي او د په غرور او په تکبر کې ګرځي د داسې انسان لپاره په احادیث مبارکو کې ډېر سخت سزاګانې راغلي دي د بخاری شریف حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله الى يوم القيامه کم کس چې د تکبر د وجه خپل کفرې دومره اوږدې کړې وي چې پزمکه یې راکاږي نو داسې کس ته الله جل شانه د قیامت پر ورځ د رحمت پر نظر ونه ګوري د ابو داود شریف په یو روایت کې دا الفاظ راغلي دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د مسلمان لنګ به د نیمایي فندو پورې وي او په دې کې څه حرج او څه ګناه نشته چې دا لنګ د پنډۍ او د پرتوګ په منځ کې وي او کم لنګ چې د ګیټو نه ښکته وي نو هغه به په اور کې سوځي او چا چې د تکبر د وجه نه خپل لنګ راښکو نو الله تعالی به ورته د رحمت په نظر ونه ګوري د حدیث خلاصه دا شو محترمو چې پرتوګ او لنګ د ګیټو نه پورته ساتل پکار دي د تکبر د وجه پرتوګ یا لنګ دومره ښکته کول چې په ځمکه راښکلی کېږي د دې ډېر مذمت بیان شوی دی او نن سبا ماهرین ډاکټران او طبیبان هم دا فرمایي چې پرتوګ وغیره د ګیټو نه ښکته ساتل دا ډېر نقصاني دی ځکه د دې د وجې د انسان هغه د ګیټو په بیمارۍ کې مبتلا کېږي د هغې وجه دا د محترمو چې کله انسان هغه خپل پرتوګ خپل پنسي هغه د ګیټو نه لاندې ساتي نو په دغه ځای کې داسې حصه ده چې هغې ته هره ورځ چې کوم د هوا ضرورت وي چې په هغې باندې تازه هوا نه وي لګېدلي نو هغه پړسېږي او هغه ځای د بیمارۍ شکار کېږي دې وجې نه محترم خپل پرتوګ هغه د ګیټو نه بره ساتل پکار دي یو کس خپله واقعه بیانوي چې زه یو ځل امریکې ته لاړم هلته د عیسایانو د صحت یو غټ مرکز و یوه غټه اداره وه زه هغې ته ورغلم زما سره خپل ملګری را سره و د هغه سره ګرځېدم کله چې زه یې شعبه لباس ته ور ورسېدم نو هلته یې په انګریزۍ کې لیکلي وو د هغې ترجمه دا وه چې خپل لباس هغه د ګیټو نه بره وساتئ ځکه څوک چې لباس هغه د ګیټو نه ښکته ساتي نو هغه د خنګړو په بیمارۍ کې مبتلا کېږي دا کس وایي چې کله ما دغه ولیدو نو وایي ما دا ګمان وکړو چې دا د مسلمانانو مرکز دی وی بل ملګری دا ته وویل چې دا د عیسایانو د صحت د تحقیق اداره ده نو عزتمندو دا د ډېر سوچ او د فکر مقام دی حالانکه زموږ پیغمبر سردار دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صدفاس 1400 کاله مخکې خپل امت ته حکم کړی دی چې خپل لباس خپل پرتوګ هغه د ګیټو نه بره ساتئ ځکه په دې کې د انسان دپاره ډېرې فایدې دي